السلام علیکم زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 46 کسان نور ووژل. دغه رنګې د سرکاري اعدادو شمار مطابق په ملک کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس د 2000 نه زیات نوي مریضان ریپورټ شوي دي. په پاکستان کې د چین د تیار شوو کرونا د ویکسینو دریمه مرحله په کامیابۍ سره سرته ورسېده. د راغلو اطلاعاتو مطابق د فایزر او بایوټیک کمپنۍ په شریکه باندې تیار کړی شوي د کرونا وایرس ویکسین د کرونا وایرس د نوي قسم خلاف هم مؤثر دي. په انډونیشیا کې یو مالدار سړي په جاز کې د سفر په دوران کې د کرونا وایرس د ویرې د جاز ټول سیټونه په بیه اخیستي وو. د شماریاتو د وفاقي ادارې د وینا مطابق د کرونا وایرس له کبله 2 کروړه 6 لکه خلک بیروزګاره شوي دي. نن په ملکان کې پی ډي ایم یو زبردست پاور شو وکړه، ریلی وویسته او لویه جلسه یې وکړه. د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمین بلاول بټو زرداري په شارع ملکان باندې د بټخیلې د جلسګاه پورې د یو لوی ریلی قیادت وکړ. د پاک فوج ترجمان ویلي دي چې د پی ډي ایم پینډۍ ته د راتلو څه خاص وجه نه ښکاري، خو که چېرې دې پینډۍ ته راغله نو موږ به پې چای وڅښو. په ملک کې د بجلۍ د ناشنا او اوږد بریکډاون خلاف تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې شوې ده. د بجلۍ د بریکډاون په سلسله کې په سوشل میډیا باندې ناشنا، عجیبه او مزاحیه تبصرې جاري دي. بل اړخ ته حکومت د بجلۍ د یونټ په قیمت کې 1 روپۍ 6 پیسې اضافه کړې ده. د توانایي وفاقي وزیر عمر ایوب ویلي دي چې د بجلۍ بریکډاون څه ناشنا خبره نه ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې بنده ته اصل ریټایرمنټ په قبر کې میلاویږي. تبدیلی د مسلسل عمل نوم دی. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي چې د پی ډي ایم نڅا وتې ده. د پخواني صدر مملکت اسف علي زرداري د طبیعت د خرابېدو اطلاعات راغلي دي. د انډونیشیا د غیب شوي جهاز 2 بلیک باکس د سمندر نه میلاو شوي دي. په افغانستان کې په یو فضایي حمله کې د یو خاندان 18 کسان مړه شوي دي. بھارت د سلامتي کونسل د 2 کمیټو د سربراهۍ په اخیستو کې یو ځل بیا ناکام شو. د امریکې د ایواني نمایندګان سپیکر نینسی پلوسی ډونالډ ټرمپ ته ویلي دي چې په آیا کې د صدارت عہده پرېږده. په نیوزیلینډ کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم بیلات
د مصباح الحق او وقار یونس په کورسو باندې زلزله راوستې ده. په خیبر پښتونخوا کې په جاري یخنۍ کې لا څه کمی نه دی راغلی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. تېره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 46 کسان نور ووژل. دغه رنګې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو مړو شمېره 10,644 ته رسېدلې ده. سرکاري اعداد و شمار مطابق په تېرو 24 غنټو کې د 2000 نه زیات د کرونا وایرس نوي مریضان ریپورټ شوي دي. د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمېره 14,803 ته رسېدلې ده. په پاکستان کې د چین د تیار کړی شوو د کرونا وایرس د ویکسینو درېمه ازمایشي مرحله په کامیابۍ سره سرته رسېدلې ده. دا ویکسین چې کومو رضاکارو ته لګولی شوي د هغې په صحت باندې د دې څه مضر اثرات نه دي ښکاره شوي. د اطلاعاتو مطابق د پایوزر او بایوټیک دواسازو کمپنو جوړ کړی شوي د کرونا وایرس ویکسین د کرونا وایرس د نوي قسم خلاف هم مؤثر دي. په انډونیشیا کې یو مالدار سړي په جاز کې د سفر په دوران کې د کرونا وایرس د ویرې له کبله د جاز ټول سیټونه په بیه اخیستي وو. د شماریاتو د وفاقي ادارې د وینا مطابق د کرونا وایرس له کبله 2,06,00,000 خلک بېروزګاره شوي دي او دغه رنګې د 6,60,00,000 خلکو آمدن کم شوی دی. نن PDM په ملکان کې یو لویه پاور شو وکړه، ریلی وویسته او لویه جلسه یې وکړه. د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمین بلاول بټو زرداري د تخبې نه د بټخیلې د جلسهګاه پورې د یو لوی ریلی قیادت وکړ. په تخبې، شیرګړ، سخاکوټ، درګۍ او ملکان کې د پیپلز پارټۍ او په PDM کې د شاملو نورو سیاسي جماعتونو په زرګونو کارکنانو د استقبال وکړ. د شیرګړ چیک پوسټ په مقام باندې د خپل استقبال کوونکي د پیپلز پارټۍ کارکنانو ته مختصر خطاب هم وکړ. په بټخیله کې جلسې ته د ده نه علاوه د PDM نورو مرکزي مشرانو هم وینا وکړه. د پاک فوج ترجمان ویلي دي چې په ظاهره څه داسې خبره نه ښکاري چې PDM والا دې پنډۍ ته راشي، خو ولې که چېرې دې پنډۍ ته راغله هم نو موږ به پې چای وڅکو او دوی به رانه د چای وڅکولو نه بغیر نه ځي. په ملک کې د ناشنا او اوږد د بجلۍ د بریکډاون خلاف تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې شوې ده. دا کمیټې به د دې خبرې تحقیق کوي چې په ملک کې د ناشنا او اوږد د بجلۍ د بریکډاون اصل وجه څه وه. بله اړخته په ملک کې د بجلۍ په اوږد او ناشنا بریکډاون باندې په سوشل میډیا باندې ناشنا، عجیبه او مزاحیه تبصرې شروع دي. بل اړخته حکومت په ملک کې د بجلۍ د ناشنا او اوږد بریکډاون نه فوراً پس د بجلۍ د یونټ په قیمت کې ₹1.6 اضافه کړې ده. د توانایي وفاقي وزیر عمر ایوب ویلي دي چې په پاکستان کې د بجلۍ بریکډاون څه ناشنا خبره نه ده. داسې په پوره دنیا کې شوي دي او کیږي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې تبدیلي د مسلسل عمل نوم دی. د زیاته کړې ده چې اصل ریټایرمنټ بنده ته په قبر کې میلاویدی شي. د پاکستان په 20 کروڑه آبادۍ کې صرف 3,000 خلک 80% ټیکس ورکوي. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي چې د PDM ناڅاپه په وتو ده. د زیاته کړه چې PDM والا استعفاګانې ورکولی شي او نه د سینټ د انتخاباتو نه بایکاټ کولی شي. د اطلاعاتو مطابق د پیپلز پارټۍ د مرکزي مشر او د پخواني صدر مملکت آصف علي زرداري طبیعت ناڅاپه خراب شوی دی. د انډونیشیا د مسافرو د ورک شوي جاز 2 بلیک بکس او د مسافرو د بدن مختلفې حصې د سمندر نه میلاو شوي دي، کوم چې د دې خبرې طرف ته اشاره کوي چې دا جاز سمندر کې راپرېوتی دی. په افغانستان کې په یو فضایي حمله کې د یو خاندان 18 کسان مړه شوي دي.
بل اړخ ته د اطلاعاتو مطابق په افغانستان کې د سرکاري پوځونو او طالبانو ترمنځ ځانخطو سلسله جاري ده. بھارت یو ځل بیا د اقوام متحده د سلامتي کونسل د دوو کمیټو د سربراهۍ په اخیستو کې ناکام شوی دی. د سلامتي کونسل 15 ارکانو دا دریځ خپل کړی دی چې بھارت دا کمیټې د خپلو مفاداتو لپاره استعمالولی شي. په دې وجه د دې کمیټو مشري بھارت لا نه دي ورکول پکار. د اطلاعاتو مطابق په دنیا کې د یو لړم زهر دونه زیات قیمتي دی چې د بنده ورته عقل حیرانېږي. وایي چې د دغه لړم د په کم 4 لیټرو زهرو قیمت 15 اربه او 15 کروړه روپۍ جوړیږي. دا زهر د مختلفو مرضونو د دوايانو په جوړولو کې استعمالولی شي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. په نیوزیلند کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم بایلات د مصباح الحق او وقار یونس په کورسو باندې زلزله راوستې ده. دې دواړو ته په روانه هفته کې د کرکټ کمیټې په میټینګ کې د سختو سوالونو جوابونه ورکول دي. او اوس ګورو د موسم حال. په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ په زور کې لا کمی نه دی راغلی. نن ټوله ورځ په اسمان باندې خال خال وریځې خورې وي خو ولې موسم خشک و. هغسې یخې هواګانې چلیږي او د شپې چنۍ پرېوځي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.